دی چې کله دننه کېږي جنت ته، دی خو بې حساب بې کتابه ځي، د دوی به خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. یو به وایي چې زه ځمه، بل به وایي چې زه ځمه، بل به وایي چې زه ځم. الله جل شانه به جبرائیل علیه السلام ته ووایي چې ورشه دی په منځ کې فیصله وکړه. جبرائیل امین چې راشي، اول به شهید به وایي چې زه ځم، زما حق کېږي. جبرائیل امین به ورته وایي چې ګوره تا د شهادت فضایل واورېدلي دي، دا تا د عالم نه واورېدلي دي، د عالم نه به دې واورېدلي وي، شهادت باندې به هغه پې کړی وي، هغې نه بعد به بیا تا جهاد کړی، بیا به شهید شوی، دا مرتبه به درته میلو شوي. حاجي به وایي چې زما حق کېږي. حاجي ته به وایي چې ګوره د حج مناسک، د حج ارکان، د حج مسائل، د حج فضایل، دا خو ټول تا د علم نه زده کړي دي، علم درته ښوولي دي، ټولې طریقې درته علم ښوولي دي، نو ته خو نشې تللی، تا نه به مخکې علم سي. بیا به دې علم ته وایي ستا څه دلیل دی؟ هغه به وایي چې ټیک ته ما علم کړی دی، علم ما علم کړی دی، خو ما د سخي په پیسو او په تعاون باندې علم کړی دی، زما ضروریات د پوره کړي دي. نو وی زما د خبره دا ده، زما دلیل دا ده چې پهله د سخي جنت ته داخل شي، بیا دې ورپسې مونږ داخل شو. نو پهله به سخي انسان دا جنت ته داخلېږي. سخي انسان دا د الله جل شانه ډیر زیات خوښ وي. سخاوت د الله جل شانه ډیر زیات خوښ دی. لس غټې نیکۍ دي په هغې کې د الله جل شانه دوه د الله جل شانه ډېرې خوښې دي. یو عاجزي چې انسان عاجزه وي، دې تکبر نه کوي، دې عاجزي کوي. او دویم سخي انسان چې په کور والے هم خوري، په ځان هم لګوي، په یار دوست هم لګوي، د الله په لار کې هم لګوي، په مدرسه کې هم لګوي، په جومات کې هم لګوي.